یاره جباره زه تا ته اریان پاتې یم چې په دې 8000 روپۍ باندې ته څنګه ګزاره کوې 12000 معاش زه اخلم 8000 مې زوی اخلي پوهېږي چې دا 12000 روپۍ نه دي د دې 3 موبایلو د کریډټ مصرف نه پوره کوي دا خبره خو صحیح ده دا بالکل زمانه ما داسې ده چې د موږ او تاسو مصرفونه دغسې ځکه زیات شوي چې تلیفونونه دي اوس شخصا د ما 3 تلیفونه 2 سیم کارت په دې کې 2 په دې کې یو په دې کې ده نو دا خو ټول کریډټ غواړي انټرنیټ غواړي نو د موږ دا پیسې چې ډېرې مصرفېږي په دغه شیانو مصرفېږي دې ټلیفون کې مې پرون 3 جی بي فعال کړی اوس چې ګورم خلاص دی او په دې کې یو 15 روپۍ پاتې دي چې له خپله ګزاره وکړم مګر مالکانو ته چې ګورم هر یو 10 جی بي 15 جی بي نت فعال کوي او 2-3 ورځې ګوري خلاصي دا خبر خو په مام دی دا اتیا ام بي پاتې دی اوس دا هم خلاصېږي ګوره نو ما خو تصمیم نیولی چې دغه بې ځایه مصرف او دا اسراف نه نور توبه وباسم نور دا بند کړم انډیواله همدغه تصمیم زما هم دی خو دا ځوانان څنګه پوه کړو دا زما ام بي هم خلاص شو زه لاړ شم چېرته مفته وای فای پیدا کوم د انډیوالان ورځه اوس دا بل دی لاړه چې چا نه انټرنټ وای فای واخلي او د هغه هم خلاص کړي وبخښئ زما موبایل کې پیسې خلاص شولې خبرې مې کولې څه پیسې خلاص شوې اصلي مطلب خبره مو نه شوه یوه دقیقه یو چاته زنګ ووهم یوې دقیقې دپاره یو ته کم یې تم را پیدا شو ورکړه تلیفون یو دقیقه زما د ټلیفون کې صرف 15 روپۍ پاتې هم د ضرورت دپاره پرېښي بس ډېر ضرور کار مې دی ډېر ضرور یوه دقیقه یو خالي یو پوښتنه د نه کوم زنګ ووهمه اول سیم کارت دی اول کې اول دی اول دی مزه او جوړې په خیر طبیعت ښه دی قلاري ده څنګه یې نه چا سره تللی دته اوس غوږ ونیسه د قصو ته ښه نه کله مرکه یې خرابه کړه تاسو لږ چپ شئ که نه چې خبرې وکړم ښه نه زه تا ته دا وایم که نه تلیفون خبرې کو 15 دقیقې خبرې مو کړې خو همدا په یو شی بل چې خبرې ختم شو اصلي ادب ته رانغللو ته ما ته څه وایې دا بل اوس څه وایې دا بل ته ګوره زه تا ته خبره وکړم دا د کاکا موبایل دی که نه کاکا زمونږ همسایه چې دی ښه ته په موبایل باندې څه کې خو ما ورته هغه اصلي خبره دغه څه شروع کړي دي موږ قصه دې ښه داسې چل وکړه که نه اوهو اوس تا ته اوس نو احمد څه وایي احمد ته ووایه ورته غلی کښېنه تا نه ما هغه پوښتنه کوله که نه ښه زه ته ودرېږه پوښتنه خو به وکړو نو تاسو جاوید هم ځان سره بولی دی یاره ډېر ورانه سئ زه هم به ونه تلمه نو د ببولا له قصه شروع دغه ټوټ ټوټ اوازونه شروع کړل ختم دی که دا 15 روپۍ وې دي اصلي خبره ښه ته ما ته دا ووایه چې تا دغه چا سره خدایه پاکه توبه نه لاړه بس ختم دی پرېږده مړه چې سړي ته موبایل ورکوې خو لږ ډک موبایل ورکه هغه اصلي خبره مې ونه شوله په خوله مې درته وویې چې 15 روپۍ د ضرورت دپاره نو د یو ملګري نه خو هغه پوښتنه کوي چې څنګه یې څنګه نه یې څوک درته تلي 15 دقیقې مې مخکې خبرې وکړه ټولې 4 دقیقې دا خبرې وکړه واله که تا خو ما ته ویلې چې مریض دی په شفاخانه کې دغه یو خبره کومه او بس خلاص 15 دقیقې خبرې دې وکړې اوس دا بل موبایل راکړې چې زه نشته دا نشته دې کې خو مخکې خلاصې شولې ټول خالی پراته دي ګوره دا ټلیفون چې دا د ضرورت دپاره وي اصلي هدف خبره دې وکړه بس خلاص ته هله او څنګه شو ټولې قصې دې پکې راواغېستې خو ګوره خبره داسې ده ملګري خو زه هم پوه نه شوم زما موبایل کې پرې وو خو ما خبرې کولې 15 دقیقې وشولې بیا هم هغه اصلي پوښتنه مې ونه شوله اوس ستاسو دې موبایلو کې پیسې نشته دی خو زه والا ډېر خو ته په تلیفون کې بړ کې اصلي هدف خبره کوه دې وخت خو وروره د دې بعضې کس دا عادت دی کاکا وبخښه ډېر زیات زه دایم په موبایل کې بې ځایه او بې معنا خبرې کوم او دا فکر نه کوم چې دا ټول اسراف دی آفرین خبره داسې ده چې د نن نه بعد به زه هم په موبایل کې بې ځایه خبرې نه کوم او په خلکو باندې به همدا غږ کوم چې په دې موبایل باندې مصرفونه کم کوي خپل ژوند او راتلونکي ته فکر وکړي بالکل ډېر زیات وبخښه 15 روپو کې ډېر درته ځاچوم او دغه تصمیم ما دې مخکې نیولی دا مصرفونه کم کو د اسراف کم کو زمونږ د کور د مصرف نه د موبایلو مصرفونه زیات دي بالکل